السلام علیکم. په دې ویډیو کې درته روډ میپ در کومه، آسان روډ میپ ته چې تاسو ته لاره معلوموي. کله چې موږ هم د یو ښار نه بل ښار ته ځو، ګوګل میپس ته وایو رایټ، چې د پلان کې کور ته ځم، ایډرس ټایپ کړم، نو زه ستاسو ګوګل میپس یم، منټور. د ګوګل میپس چې نه او یو کلي ته به تلې، بونیر ته کتلې، که یا بل سوات ته یا کابل ته کوزېدې به هلکه پلانکۍ لاره چېرته تللي ده، هلکه داسې لاړ شه او د بل سړي نه تپوس وکړه، بار برابره کوزېدې. نن سبا خو ګوګل میپس دی، ټایپ کړه ټکا ټک ټکا ټک ټکا ټک، ازي ته چې ورسې ګوګل میپس وایي یو هاف ریچ ټو یور ډیسټینیشن. نو دغسې ستا منټور دی چې تا ته به روډ میپ در کوم. روډ میپ کې اولنی چې خپل پرایویټ لیبل کې خپله ایل ایل سی به فارم کې. نمبر 1 دا ستا ډېر ضروري کار دی. ایل ایل سی یا ایل ټي ډي خپله کمپنی به فارم کې لازم. سټیپ 2 خپل ټریډ مارک په رجسټر کې، دا شو برانډ به جوړه. سټیپ 3 خپل پیکیجینګ باندې د دغه نه فایور نه په $10 باندې. سټیپ 3-4 برانډ رجسټري به کې د امیزان سره، د امیزان سره به خپل برانډ لازم رجسټر کې. سټیپ 5 جنگل سکاوټ به الې ولې، په جنگل سکاوټ به موږ پروډکټ ریسرچ کوو چې نمبر راته میلاویږي. سټیپ 6 څه شی دی؟ پروډکټ سورسینګ به کوو د علی بابا نه. سټیپ 6 به صحیح پروډکټ سورسینګ به کوو علی بابا نه، علی بابا نه موږ سامان الو. سټیپ 7 به صحیح لیسټینګ به کوو، چې کله موږ پروډکټ لیست کوو زموږ سپلایر به ویر هاوس ته ولیږي. او سټیپ 8 دا پروسس په بار بار ریپیټ کوو. آسان کار دی، آسان کار نه دی، ډېر ګران کار دی. په دنیا کې هر شی ګران دی، خو چې پردۍ مزدورۍ له څومره ګرانې. سهار پاسو، لامبو چیسکو، بس تقیجو، بیا خلکو ته ایو ایو یا شیخ انا ایجی پیجی پیجی شیجی، چې دا کوو خپل کار به کوو رایټ. سو آسان روډ میپ دی. روډ میپ پې درته پدې درکړو چې درته سټیپس پته وي. په کورس کې پوره سټیپس دي چې کمپنی به څنګه جوړه، په هولسیل کورس کې شته. ټریډ مارک به څنګه رجسټر کې، برانډ رجسټري به څنګه کې، خپل پیکیجینګ به څنګه لې، علی بابا سره به اکاونټ څنګه جوړه، سامان به الې څنګه. ډېر ایزي دی چې کله د یو پروډکټ لانچ کو تا ته په خپله پته ولګي بیا چې ته به بل پروډکټ څنګه لانچ کې. اسانه طریقه ده. دا کوم سټیپس چې ته مو خو دا واته سټیپس په دې کې دومره د غر نه کمر نه دی راګوزول په اوږه باندې. آسان سټیپس دي خو چې دې زده کړو. دا سیزونه چې ستا الاین شو، چې ستا کله ایل ایل سی جوړه شوه، ټریډ مارک دې جوړ شو، برانډ رجسټري دې وشوه، پیکیجینګ دې وکړو، دا څلور سټیپس غټ دي. بیا خو ته په جنګل سکاوټ باندې ګور چې کوم پروډکټ دې خوښ شو، سپلایر ته ووایه په دې زما لوګو هر څه ولګوه، لیسټینګ ان دیټس اټ، پروډکټ په دې لانچ شي. زو لیسنس ته چې څنګه به یې کوو، الله یو ټول کامیاب کا سره زما. مننه.